سلامونه او وخت په خیر، هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. زه غیرت بهیر یم او د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په 19م کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تیر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او له دې درس څخه هم یو څه نوي زده کړئ. دا درس هم د تیرو درسونو په څیر 4 برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر ده، ورپسې کلمې یا words، درېیمه برخه expressions and sentences، اصطلاحات او جملې، او څلورمه برخه one question ده. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په دې برخه کې به نن موږ اشاري صفتونه لولو، demonstrative adjectives به لولو. نو چې demonstrative adjectives are those which are placed before noun and point out a person, place or things. Demonstrative adjectives are those which are placed before noun and point out a person, place or things. اشاري صفتونه هغه دي چې د نوم څخه مخکې کاریږي او یو شخص، ځای یا څیز ته اشاره کوي. که مو په یاد شي په تېر درس کې موږ demonstrative noun ولوستل. demonstrative noun چې دي هغه د نوم پر ځای کاریږي او یو شخص او ځای ته اشاره کوي، مګر demonstrative adjective چې دی دا بیا د نوم څخه مخکې کاریږي او یو شخص، ځای او څیز ته اشاره کوي. demonstrative adjective چې دی عبارت دی له this, that, these, those, the same. this, that, these, those, the same. this معنا دا چې د یو نږدې شخص، ځای او څیز لپاره کاریږي. that هغه د یو لرې شخص، ځای او څیز لپاره کاریږي. these د this جمع ده، دا یا دغه د ډیرو نږدې اشخاصو، ځایونو او څیزونو لپاره کاریږي. او those هغه د ډیرو لرې اشخاصو، ځایونو او څیزونو لپاره کاریږي. او the same که څه هم دا کم کاریږي خو باید ورسره بلد یاست. the same معنا همدارنګه. نو تاسو اگزامپل ته راشئ. this boy is talented. ګورئ لکه څنګه چې په ډیفینیشن کې تیر شو چې demonstrative adjective چې دی دا د نوم څخه مخکې کاریږي. نو تاسو دلته وګورئ this boy. نو ګوره this demonstrative adjective دی د چیز څخه، د noun څخه، نوم څخه مخکې کاریدلی. boy نوم دی که نه؟ نو وایي چې this boy is talented. this boy is talented. دا هلک لایقه دی. سیکنډ کې وایي چې that chair is nice. that chair is nice. نو ګورئ that چې دی demonstrative adjective دی ځکه چې د noun څخه مخکې وکارېده، د نوم څخه مخکې وکارېده. that chair is nice. هغه چوکۍ ښکلې ده. ورپسې وایي چې the same computer can be found here. the same computer can be found here. همدارنګه یعنی همدا ډول کمپیوټر دلته هم پیدا کېدلی شي، یعنی دلته هم پیدا کېدلی شي. نو دا اشاري صفتونه demonstrative adjectives د ګرامر برخه همدې سره پای ته رسیږي. ورپسې کلمې یا words ته راځو. په دې برخه کې 5 لغتونه لرو. لومړی هم راځو د لغتونو تلفظ ته، د هغې څخه وروسته بیا ژباړې ته راځو. لومړی هم لغتونه زما سره تکرار کړئ، بیا به یې ژباړه وکړو. fine, fine, flag, flag, fellow, fellow, friend, friend, flower, flower. fine معنا ښه یا جرمه کولو ته، جرمې ته هم وایي. flag بیرغ، fellow ملګری یا مل یا انډیوال، friend هم ملګری یا دوست، flower ګل. flower معنا ګل. د لغتونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. درېیمه برخه expressions and sentences، اصطلاحات او جملې. په دې برخه کې هغه کارېدونکي اصطلاحات او جملې چې په ورځني ژوند کې ډېرې کارېږي هغه لولو. او په ننني درس کې هم یو چاته د یو درس ورکولو لپاره کارېدونکي اصطلاحات لرو. دغه اصطلاحات ډېر زیات اړین او کیدای شي د ډېرو لپاره نوي وي خو ډېر زیات خوندور دي. راځو لومړی تلفظ ته. taxi rank، taxi rank. level crossing، level crossing. underpass، underpass. overpass or flyover، overpass or flyover. zebra crossing، zebra crossing. tunnel، tunnel. crossroads، crossroads. taxi rank د ټکسي تمځای یعنی کوم ځایونه کې چې ټکسیانې ولاړې وي هغې ته ټکسي rank وایي. level crossing د ریل پټلۍ او سړک ترمنځ د تقاطع نقطه، یعنی هغه ځای
چې هغلته ریل پټلۍ او سړک سره قطع شوي وي یو په بل باندې تیر شوي وي. انډرپاس معنی د سړک لاندې پیاده رو. ځینې ځایونو کې سړکونه به پورته وي لاندې ځي کې یو زیرزمیني غوندې پیاده رو جوړ کړی وي چې په هغې کې خلک تېرېږي راتېرېږي. ورپسې اوورپاس یا فلی اوور دواړه کارېدلی شي. هغه سړک چې د بل سړک له پاسه تېر شوی وي. اوورپاس یا فلی اوور هغه سړک چې د بل سړک د پاسه تېر شوی وي. زیبرا کراسینګ د پیاده روۍ خطونه. که مو پام کړی وي ځینو ځایونو کې کوم ځای کې چې خلک تګ راتګ ډېر وي نو د سړک په منځ یې سپینې کرښې اچولې وي سپینې کرښې اچولې تر څو خلکو ته پیاده رو معلوم شي په هماغې باندې بیا خلک تېرېږي راتېرېږي. د سړک په سر د پیاده تګ لپاره سپینې کرښې نو دې ته زیبرا کراسینګ وایي. زیبرا کراسینګ ورته ځکه وایي چې دا سپینې کرښې دي لاندې سړک تور دی نو زیبرا چې ده یا ځنګلي کوم خر چې دی د هغه د بدن رنګ چې کوم یو دی همدغې رنګ ته ورته دی نو ځکه ورته زیبرا کراسینګ وایي. ورپسې ټونل معنی د غره لاندې سړک او یا هم ټونل. که مو چې کابل ته تللی یاستئ نو په لاره کې دا ټونلونه ډېر راځي. کراس رودز څلور لارې. کراس رودز معنی څلور لارې. دا اصطلاحات دوام لري ورپسې څه نور هم اصطلاحات هم لرو. فرست کې راځي چې fork in the road turning main road go along go straight on go up go down دې خواته راشئ go through go out of it's in front of you it's opposite the bank it's on the corner fork in the road معنا په سړک کې دوه لارې. چیرته چې یو سړک په دوه برخو ویشل شوي مثلا په یو سړک تاسې روان استئ بیا یو دم دا سړک دوه برخو باندې ویشل شوی یو سړک ښي طرف ته تاو شوی یو سړک چپ طرف ته تاو شوی. ورپسې turning موږ ورته موړ یا توکخ وایو. main road لویه لار یا اصلي لار. go along دوام ورکول. go straight on مخامخ تلل. go up پورته تلل. go down ښکته تلل. go through تېرېدل یعنې د یو ځای څخه تېرېدل. go out of ورڅخه بهر وتل بیرون ترې تلل. it's in front of you تا ته مخامخ دی. it's opposite the bank بانک ته مخامخ دی یعنې په مقابل لاره کې بانک ته مخامخ دی. it's on the corner په قونج کې دی یعنې د یو ځای په قونج کې دی. د استراحاتو بر هم دلته پای ته رسیږي. ورپسې وروستۍ برخې ته راځو. one question یوه پوښتنه. په دې برخه کې تاسې ته یوه پښتو جمله درکول کیږي. د هغه لپاره درې انګلیسي آپشنې وي. کوم آپشن چې ستاسو په نظر صحیح په یوټیوب کې د کمنټ په برخه کې همغه آپشن انتخابوئ او یوه نمبر ترلاسه کوئ. کله مو چې 10 نمبر ترلاسه کړئ د جی بهیر یوټیوب چینل له لارې تاسو ته یو ساین لیک درکول کیږي. د نن ورځې پښتو جمله ده. آیا تاسې د دې بانک کارکوونکي یاست؟ Are you paying cash here? سیکنډ کې راځي چې are you paying cash here او په سی کې راځي چې are you being clear here نو کوم ځواب چې صحیح وي هغه په کمنټ کې لیکئ او یوه نمبر ترلاسه کوئ. زموږ د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیوګانې لایک کوئ د ملګرو سره یې شریکوئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.